بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم کلاس جنرال ساينس مونږ شروع کړی وو اولنی یونټ مونږ سر ته ورساوو اوس نننی چې کوم ویډیو ده دا د دې په باره کې ده چې ام سی کیوز ملټیپل چایس کوېسچنز د دې په باره کې مونږ خبره کوو او که تاسو زما په دې چینل کې نوي یئ نو تاسو هسې کار وکړئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ د هغې فایده به دا چې زما د نوي ویډیو چې زه کوم اپلوډ کوم د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې در رسي بل دا چې تاسو په پلی لیسټ کې کوم ویډیوز ګورئ نو د خپلې خوښې ویډیو به هم تاسو ته په اسانه میلاویږي نو د ام مطلب د ملټیپل او د سی مطلب د چایس او د کیو اس مطلب د کوېسچنز داسې سوالونه چې په هغه کې ملټیپل لکه د یو نه ډېر جوابونه ورکړی شوي نو دغه ته ملټیپل چایس کوېسچنز وایي تاسو ته وایي چې چوز د کریکټ اپشن چې کوم یو پکې ټیک هغه ته نښه وکړئ دلته خو پکې چا کړي هم دي خو موږ بیا هم وایو چې څه کوم یو پکې ټیک دی نو دا وایي چې which one of the following is absent in animal cell نمبر 1 کې سوال داسې درکړی دی او څلور جوابونه ورسره ورکړي وایي which one of the following is absent in animal cell د ځناور په خلیه کې په لاندینو کې کم یو چې دی نو غیر حاضر دی نشته پکې پروټین دا د ځناور په خلیه کې شته که نه او دا خو پکې شته او دلته تاسو ته په سوال کې دا وایي چې دا کم یو پکې نشته واټر نو اوبه هم پکې شته سالټ مالګه پکې هم په سناسه شکل کې شته او ډي نمبر چې دی کوم ورکړی دلته ورته چا ټیک مارک هم کړی دی هغه سیلولوز دی نو سیلولوز داسې یو کمپوننټ دی چې دا صرف او صرف د بوټي په خلیه کې د ځناور په کې نه نو دا یو د ځناور په خلیه کې اپسنټ دی دا پکې نشته غیر حاضر دی پکې دغه یو ټیک دی ډي نمبر دویم نمبر دوی ورکړی دی واټ از د مین ډیفرنس بټوین ا پلانټ ان انیمل سیل د ځناور او د بوټي په خلیه کې بنیادي څه فرق دی څلور جوابونه یې درکړي پلانټ سیل هیز ا نیوکلیس ان اټ از اپسنټ ان انیمل سیل د بوټي په خلیه کې وایي مرکزه پکې وي ځناور په هغه کې چې دی نو نه وي هلته غیر حاضره نه وي پکې نو دا خبره خو ټیک نه ده پلانټ سیل هیز ا سیل وال ویچ از اپسنټ ان انیمل سیل ان د انیمل سیل د بوټي په خلیه کې سیل وال پکې او د ځناور په خلیه کې سیل وال نه نو دا خبره خو ټیک ښکاري خو ټوټل وایو نو بیا به یو ټیک کوو په اخره کې ځکه چې د ځناور په خلیه کې سیل وال نه سی نمبر دوی ورکړی چې انیمل سیل از لارجر دین د پلانټ سیل د ځناور خلیه د بوټي د خلیې نه غټی نو دا خبره هم ټیک نه ده څلورم نمبر دا وایي ډي نمبر چې پلانټ سیل هیز نو کلوروفیل دا خبره هم غلطه راوایي د بوټي په خلیه کې کلوروفیل نه نو کلوروفیل خو خامخا پکې ځکه چې هغه فوټوسنتھسس کوي خپل خوراک تیاروي نو چې په دې کې کومه یوه خبره ده وایي پلانټ سیل هیز ا سیل وال ویچ از اپسنټ ان د انیمل سیل بي نمبر چې کوم اپشن دی دلته چې ا نمبر ته کړی دی نو دا خبره ټیک نه ده په ا نمبر کې خو دوی داسې وایي چې نیوکلیس په پلانټ سیل کې د بوټي په سیل کې به نه وي دا خبره غلطه ده د ځناور په سیل کې به نه وي په خلیه کې دا خبره غلطه وه نیوکلیس چې دی مرکزه دا په دواړو کې شته په پلانټ سیل کې هم شته په انیمل سیل کې هم شته نو په دې کې بي نمبر ته به تاسو اپشن وکړئ چې کوم بي نمبر دی plant cell has a cell wall which is absent in the animal cell د بوټي په خلیه کې سیل وال شته چې هغه د ځناور په خلیه کې نه وي ښه 3 نمبر یې درکړی دی which organ is the part of human nervous system د انسان د عصبي نظام چې کوم دی د هغه کومه یوه حصه ده په دې لاندینو کې which organ کوم یو عضو چې دی هغه د انسان د عصبي نظام حصه ده پارټ دی حصې ده سټامک معده سمال انټسټاین وړه کولمه لیور اینا که سپاینل کارډ د ملا په تیر کې چې کومه نریشن تاری وایي د اعصابي نظام حصه کومه یوه ده کوم یو ارګن دی هغه سپاینل کارډ د دماغ او سپاینل کارډ چې دی نو دغه ته نارو سیسټم وایي نارو سیل ته نو دا نور نه دي او د سپاینل کارډ ډي نمبر چې کوم اپشن دی دغه یو ټیک دی دلته چې دوه ته کړلی هغې بیا خړ کړی دی بیا ډي نمبر ته کړی دی دغه ډي نمبر ټیک دی which of the following organelles is responsible for carrying the genetic information inside the nucleus وایي هغه کوم یو ارګنیل دی ارګنیل تاسو ویلو چې په دې سیل کې دننه وړې نورې حصې هغه ته ارګنیل وایي عضلې ورته وایي نو هغه کوم یو ارګنیل دی چې هغه وړل کوي ریسپانسبل ذموار د څه لپاره فار کیرینګ چې وړي جینیټیک انفارمیشن جنسي معلومات د جینیاتو معلومات چې څه ته وایي لکه د مور او پلار نه چې کوم معلومات بچو ته وړي دغه ته جینیټیک انفارمیشن وایي که نه مورثي معلومات چې ورته موږ وایو وراثت چې ورته وایو وراثت هغه وایي کم یو دی په سیل کې دننه کومه یوه حصه ده چې جینیټیک انفارمیشن وراثت د مور او پلار نه خصوصیات وړي په نیوکلیس کې هغه څه شی دی انساید د نیوکلیس په نیوکلیس کې which one of the following organelle is responsible for carrying the genetic information inside the nucleus په نیوکلیس کې هغه کم یو ارګنیل دی دننه کم یو څیز دی چې هغه زموږ سره دا وراثتي معلومات وړي نو تاسو له څلور اپشن درکړي کروموسوم او سیل ممبرین او رایبوسوم او ویکیول نو دلته ورته چا ټیک مارک کړی دی نو کروموسوم چې کوم دی دا داسې میټیریل دی داسې ارګنیل دی داسې حصه ده په نیوکلیس کې چې دا وراثتي معلومات چې کوم دی هغه مخې ته وړي د مور او پلار نه بچو ته بیا بل خبره دا کوي چې 5 نمبر which one of the following
ټریپ سنلایټ انرجي فار د پروسس اف فوټوسینتھیسس. په دې لاندینو کې هغه کوم یو حصه ده، هغه کوم یو څیز دی چې هغه ټریپ کوي، رانیسي راکاږي، ځان ته جذب کوي د نور نه طاقت او د هغه عمل لپاره چې کوم کې خوراک تیاریږي. د فوټوسینتھیسس عمل لپاره په لاندینو کې کوم یو دی چې هغه خوراک د نور د رڼا او د انرجي رانیسي او راکاږي، ځان ته ټریپ کوي. نو سایټوپلازم دی په سیل کې، ویکیول دی په سیل کې، سیلولوز دی په سیل کې، کلوروفیل دی. نو کلوروفیل چې کوم دی داسې ګرین پیګمنټ دی، شین رنګ دی، دا په پاڼې کې او دا د نور نه رڼا حاصلوي او کاربن ډای اکساید ګیس د ماحول نه او اوبه د ځمکې نه او د دغه په موجودګۍ کې چې دی نو د خپل خوراک تیاری. نو دغه کار چې دی چې د نور د رڼا رانیسي او خوراک پې تیاری، دا کلوروفیل دی په بوټي کې. چې نمبر یې ورکړی دی وایي امیجن اف یو هیډ نو بونز واټ وډ هیپن ټو یو. وایي داسې فکر وکړه که چېرته به تا کې یو هډوکی هم نه وي نو څه چل به کېږي. نو دوی خو مختلف اپشن ورکړلي. وایي ویسټ شوډ انکریز یو بلډ، ستا په وینه کې به چې دی پالتو مادې زیاتې شي، دغه ټیک دی که نه. Your food would not digest، ستا خوراک به نازمه کېږي. Your blood would have more carbon dioxide، نو ستا په وینه کې به کاربن ډای اکساید زیات شي. You would be fluffy. 4 نمبر اپشن دوی ورکړی دی. وایي که ستا د وجود به داسې سست غوندې شي، سست فلافي که نه، نرم به شي، بس سست به شي، نو دغه یو ټیک دی، که هډوکي پکې نه وي، بس دا وجود د غوښه خو بیاسې دا فلیش چې کوم دی، دا غوښه او دا مسل چې کوم دی دا خو به راپرېوځي که نه. نو تاسو هډوکو کار دا ویلو چې دا سپورټ ورکوي په مومنټ کې او په ودرېدلو کې د انسان. نو دغه ډي نمبر ټیک دی. 7 نمبر بیا ورکړی دی one of the following is the correct pathway of organization. د منظم کېدو د سالرونکي کې د تنظیم د جوړښت لپاره کم یو دغه چې دی نو ترتیب ټیک دی. په لاندې کې مختلف ترتیبونه ورکړي، یو ځای کې سیل ګډوډ ورکړی، بل ځای کې ټیشو مخکې کړی، بل ځای کې ارګن مخکې کړی. خو که تاسو د ډي نمبر اپشن ته وګورئ دلته د چا کړی هم دی، نو اول کې د سالرونکي په جوړښت کې سیلي، بیا ټیشو، بیا ارګن سیسټم او بیا په اخر کې پوره سالرونکي ارګینزم جوړ شي. نو دغه الریډي مونږ ویل دي او تاسو په تفصیل سره کتلی شئ په تیر ویډیو کې. 8 نمبر ورکړی لیور از ا پارټ اف. اینه چې کوم دی نو دا څه حصه ده، کوم یو نظام، ډایجسټیو سیستم، د هضمې د نظام، د سرکولیټري سیستم، د اینې د نظام د چلولو، اینه چې کوم په کوم نظام په ذریعه په دې وجود کې ګرځي او چلیږي، ریسپیریټري سیستم، د ساه اخیستلو چې کوم نظام، د نرو سیستم، که د اعصابي نظام حصه ده، اینه د کوم یو نظام حصه ده، ډایجسټیو سیستم چې کوم دی زموږ سره د هضمې نظام، ځکه چې په دې کې هغه تریخی مونږ تاسو به لیدلی چېرته په ځناورو چرګانو کې، نو په اینه پسې هغه تریخی او تریخي کارداری چې دغه بیا یو ډراپ اوبه چې دی معمولي شانتې یو قطره اوبه راځي دغه ترخې شانتې اوبه چې او هغه په خوراک باندې پرېوځي، په هضمه کې مدد راکوي. نو دا ډایجسټیو سیستم د هضمې د نظام یو ښه او بهترینه بنیادي حصه ده لیور. 9 نمبر ام سی کیوز دا وایي which structure control the functioning of a cell. په دې خلیه کې داسې څه څیز دی چې د دې خلیې دا ټول کارونه کنټرول کوي او په قابو کې راولي. کوم یو سټرکچر دی؟ سایټوپلازم دی، سیل ممبرین دی، نیوکلیس دی که ویکیول دی. نو سی نمبر نیوکلیس مرکزه چې څه ته وایي دا کنټرول سنټر دی د سیل. د سیل د خلیې دا ټوټل کارونه دی په خپل قابو کې راوستي. سیل ته وایي چې ته تقسیم شه، ته غټ شه که نه، دا ټول کارونه څوک کوي؟ دا نیوکلیس کوي. 10 نمبر یې ورکړی دی وایي layers of plate cell that cover and protect plant part are grouped to form. وایي داسې یو لیر تحت ته وایي پردې ته وایي چې هغه سیده سیل دي، هموار سیل دي، پلیټ سیل دي، د هیډ کاور چې هغه پټوي اینډ پروټیکټ او حفاظت کوي پلانټ پارټس د بوټي د حصو ار ګروپ ټو پام. نو د هغو نه یو ګروپ جوړ شوی دی دغه سیل نه، داسې سیل چې هغه داسې هموار سیلز دي او هغو یو ګروپ جوړ کړی دی او د بوټي حفاظت کوي او دا بوټی پټ کړی دی. نو هغه کوم قسم سیل دي؟ نو هغه دغه ا نمبر ټیک دی دلته. اپیډرمل ټیشو چې کوم دی داسې سیل چې هغه رایوځی شي ګروپ جوړ کړي. نو تاسو ویل هغه ته ټیشو وایي که نه، دلته وایي چې هغه سیل چې هغه رایوځی شي چې یو تهي د سیلز او پروټیکشن کوي او کاورینګ کوي د پلانټ د مختلفو حصو د بوټي او یو ګروپ ته جوړ شوی. نو دغه ته مونږ څه وایو؟ نو چې سیلز شو او ګروپ هم جوړ کو نو ښکاره خبره شو ټیشو شو. خو بیا داسې سیل دي چې کاورینګ او پروټیکشن کوي، حفاظت کوي، د بوټي مختلفې صحیح پټې کړلي، نو هغه اپیډرمل ټیشو به جوړ شي. دلته خو سیلز دي، خو سیل چې رایوځي شي نو ټیشو جوړوي، نو دا اپیډرمل ټیشو شو. ورپسې چې په دې پسې بیا کم ایکسرسایز ته به نور هم ښکته ځو، شارټ کوېسچنز هم پکې دي، هغه به هم کوو، او ټرو فالز والا چې دی نو کوم سټیټسمنټ چې ورکړي هغه په بلې ویډیو کې کوو. دا ویډیو اوږدېږي، د خپلو ملګرو سره زما ویډیو شیر کړئ. جزاک الله خیر.